عرب خانه د امید نه ژوند دی د بدې ورځ دپاره یار ډېر ښه شي و بدر روانه درک خانه ته داسې ما پیسې ولې نه راکړې شش پیسې درکړم یار ولې بله زه په پور نه کېدل لاس ښه ده که لږ په تمیز دی ورسره یو بله د تمیز څوک دی یاره عثمانه د پنجابي د نکاح کیسه خو راته وکړه درک خان هغه یو پنجابی و نکاح تړل کېدله نو نکاح چې ور وتړله نو دی رالی مولوي صاحب ته ویل 2 روپۍ دي هغه ورته ویل څومره د ناوکۍ ښایسته د هغومره پیسې راکړه ده جیب ته لاس کوي 100 روپۍ ورته ونیولې مولوي صاحب له ډېر بد خشم ورلې خلک ناست غږ یې نه ورته وکړ مولوي صاحب چې ولاړېده هوا راله د ناوکۍ د مخ څخه چپړونې دی کې مولوي صاحب سترګې پر برابرې شولې نو 80 روپۍ یې بېرته زوم ته ونیول پر دا 6 روپۍ لا بادام والا بادام چې ما دا چیش خرڅوي دا بادام خرڅوي ترې راوبوله بادام والا سره وروره دا چیش دی تو تیزی دا بادام دی دماغ تیزوي دماغ خراب دی ولې دماغ خراب دی په 1 کیلو چاولې کې 2 دانې راځي نه ته دا بادام وخوره ولې خواړې یو درځن کیلې 2 دانې دي 12 ولې دلته پاور یې چل ملک صاحب دا زموږ کره پر دیواله راوښتي غلا یې کوله ولې ځوانه ته د قانون نه خبره یې د خلکو پر دیوالو کورو ته وراوړې نو ما څه کړي وای خان صاحب د کور دروازه یې تړلې وه څه کوې عثمان دی په سوچو کې ناست دی بلک خانه سوچ م دا کوئ ښه دی چې خدای په هزارګان کې نه یم پیدا کړی دا بیا ولې زما پارسي نه دی زده یار عرفه ته چې کاروبار کوې یاره پیرکه زه خو فکر کوم عثمانه ته زه ثوابونه ګټم هغه څه رقم دا خلک د شپې او د ورځې دا نیټ فیسبوک پیسې او پنکې ته پراته زه دا راولاړوم هغه څه رقم بجلي پر کاټ کوم زه په وابډا کې آرډر دا مجرم پیش کړي جج صاحب مجرم دغه دی ځوانه تا پانسۍ کوو ستا اخري خواهش راشه چې اخري خواهش دې پوره کړو جج صاحب زما اخري خواهش دا دی چې زه خپله لور ووینم ځوانه نو ستا لور چیرې ده جج صاحب ما تر اوسه واده نه دی کړی یاره عثمانه ته زما پیسې ولې نه راکړې نسته پیرکانه یې ورپله ولاکه ستا څنګه نسته سره څو ټیم هی نسته وروره پرېکړه دماغ مه خرابوه یاره پیسې پر باید پیسې نه راکړې 100 روپۍ 50 روپۍ زه به یې فیصله در وکړم څنګه فیصله کوې بس دا موبایل واخ پر ځای 5 شیان غواړم کار پټوي ده نه که دا څه به کوې یار شو دا تا ته نه در معلوم یا ما د سره معلوم ته راځه ته دا ونسته راځه زه در وشه السلام علیکم یارانو څنګه یې جوړ یاست په خیر یاست هیله لرم چې جوړ او روغ د صحت په جامو باندې پټ یاست انډوالان مې نه وه نو نن سړی ته راست دوی سره به یو ټوک هم شي یو نجلۍ والک ته ویله ول هغه چیشتې چې د غوا څلور دی او زما دوه هلک ورته وویله ول پښې بیا نجلۍ ورته وویل هغه چیشتې چې د شپې په بستره کې کېږي هلک ورته ویل خوب بیا نجلۍ ورته وویله ول هغه چیشتې چې اوله پیره سوریکیې خوند کوي هلک ورته ویل پزې ته سوری ورکول انجلۍ پر وخندل ول ډېر ساده د ول ساده نه یم خو شاته مې پلار ولاړ دی دی به مې جواب در کړی وای دا موټر بر شور لیځي کاکا پاره ګاډۍ کې مه کښېنه راځه ځه راځه یې ته کښېنه زه ګورم په 2 منټې کې راځم بیا ځیک سپروم ته بیا ما په موټر کې سپروې و دلته راشه کاکا دلته کښېنه په 2 منټې کې به زه پوښتنه وکړم بیا ځیک سپروم سمه ده سمه لږ ځغلته کړه ناوخته دی و دلته کښېنه دا د پر شور و بله سبا پر لاس بجې راځي